ستړي مشه زه رحمان بنره یم. د پاکستان د پوز مشر جنرال فیلډ مارشل عاصم منیر دی ناخوښه شخصیت یا پرسونا نان ګراټا وګرځول شي. پاکستان دی یو دهشتګرد هیواد وګڼل شي. په پاکستانی افسرانو دی امریکای ته پر راتګ باندې پابندي ولګول شي. پاکستان یو غونډه یا بدماش ریاست دی او دا دی وګڼل شي. دا هغه خبرې دي چې د پاکستان مخالف ګڼل کېدونکی یو امریکایي د پینټاګان د وزارت سره کارکوونکی مایکل روبن وایي. مایکل روبن څوک دی او دا مطالبه یې ولې کړې ده؟ در اصل د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر په تیر یوه نیمې میاشت کې دویم ځل دی چې امریکې ته راغی او دواړه ځله د پاکستان واکداران او پاکستانیان ګڼي چې دا د امریکا سره د هغو تعلقاتو د بهترۍ یو اشاره ورکوي او پاکستان دا وخت د هند په مقابل کې د امریکې سره ډیر راجوخ شوی دی. خو دواړه ځله د عاصم منیر صاحب دا سفرونه چې دي متنازعه شو یا جنجالي شو. تیر ځل چې هغه راغلی و د وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره ملاقات کړی د هغې وروستو یې پاکستانیانو لخوا دا بیان راغی چې صدر ټرمپ ته دی د امن نوبیل انعام ورکړی شي او په هغه ډېر لوی جنجال جوړ شوی و چې پاکستان در اصل د داسې کس لپاره دا مطالبه کوي چې هغه خو د فلسطینیانو په وینو کې لاس ککړ دي. د بنیامین نتنیاهو وزیر اعظم اسرائیل انډیوال دی او د غزې تړانګ قبضه کول غواړي. دا ځل عاصم منیر چې راغی نو د عاصم منیر د راتګ نه وروستو نن د هندوستان اخبارونه ټول د دې خبر نه ډک وو چې پاکستان در اصل نیمه نړۍ چې دا په اټم بم تباه کول غواړي او دا ګواښ د هندوستان اخبارونو دا دعوه کړې ده چې د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب د امریکې د فلوریډا ریاست په ټمپا ښار کې ورکړی دی. واقعي او رښتیا هم عاصم منیر دا قسمه ګواښ ورکړی دی که نه؟ او واقعي مایکل روبن دومره قوي شخص دی چې د هغه خبره دومره سنجیده اخیستل پکار دي که نه؟ په دې باندې زه بحث کوم. خو دې نه مخکې عاصم منیر ټمپا ته ولې راغلی او هلته څه چلو شو په دې ملک پوه وم او تفصیل در کومه. ما په دې پرون پروګرام کو خو در اصل دا موضوع دومره حساسه ده دومره مهمه ده چې په دې باندې بغیر د کومې قوي معلوماتونه پروګرام کول چې دا سم نه وو. نو ما د خپلو ملګرو سره په ټمپا کې هم خبرې وکړلې او په دغه پروګرام کې شرکت کوونکي یو کس تیم سره مې هم رابطه وکړله او د عاصم منیر صاحب د امریکا د راتګ او د عاصم منیر د پوز یا اس پی آر چې کوم معلومات دي د هغې نه مې هم ځان خبر که او د مایکل روبن هیسټري یا تاریخ مې هم را پیدا کو. د پاکستان اټمي وسلې او د هغې نه نړۍ ته خطر په دې مې هم ځان پوه کو. نو ځکه په دې پروګرام په جوړولو کې زمانه لږ وخت واغستل شو. البته دا یو وار بیا وایم چې ډېر حساسه موضوع ده لهذا زه په ډېر محتاط باس وکړم او تاسو ته به کره معلومات درکړم. لومړی ځل نه دی چې په عاصم منیر باندې د پابندۍ مطالبه په امریکا کې شوې ده. دې نه مخکې هم 2-3 میاشتې مخکې د امریکې په کانګرس کې د کانګرس 2 غړو دا قسمه مطالبه کړې وه. خو د هغې وروسته بیا عاصم منیر امریکې ته هم راغی، صدر ټرمپ سره ملاقات هم وکړ. صدر ټرمپ د هغه ستاینه هم وکړه او د پاکستان ډېر صفت یې وکړ او هغه ته یو ډېر لوی اعزاز ورکړ. 2 ساعتو لپاره هغه مېلمه کړی و. دا ځل در اصل هغه په 9 اګست باندې امریکې ته راغی او په 10 تاریخ باندې د اګست 2 ورځې مخکې د امریکې د فلوریډا پام بیچ نه یادوم. پام بیچ هغه ځای دی کوم ځای چې صدر ټرمپ کور دی او ډېر مشهور ځای دی. ټمپا یو بله مشهوره علاقه ده. په دې کې هغه په یو پروګرام کې شریک شو او په دې پروګرام کې هغه یو څو خبرې وکړې. د دې نه مخکې هغه عاصم منیر ذکر راغلی و امریکې ته د جنرال کوریلا د اسطوره کې شرکت وکړ. جنرال کوریلا چې د پاکستان انډیوال ګڼل کیږي د سینټکام یا د مرکزي قومندې مشر دی او د هغې نه وروستو نوی اډمیرل براد کوپر راغی. د دې نه وروستو بیا په پاکستان چې کوم کونسل اعزازي کونسل جنرال دی د ټمپا په ښار کې د فلوریډا چې کوم ټمپا ښار دی په دې کې عدنان اسد هغه ته ډوډۍ وکړه
او یو بلنه وکړه، عشایه ورته دی وایي یا ډینر ورته وایي. په دې کې پاکستانیان راغونډ شوي وو او په دې پاکستانیانو ته ویلي وو چې تاسو به سوټونه واغوندئ، تورې ټایانې به ولګوئ او دې ته خاص هدایات کړي وو. دا هدایت درته وایم. نو په دې کې جنرال عاصم منیر چې دی تقریر وکړ. دا تقریر د پاکستان د پوځ د ویان د ادارې ISPR د دې تایید کړی دی چې هغه هلته تقریر کړی دی او پاکستانیانو ته یې په وینا کې دا ویلي دي چې پاکستان که اوس تاسو سرمایه کاري وکړئ، پاکستان اوس محفوظ دی او د پاکستان بهر میش پاکستانیان چې دي دی کولی شي د پاکستان په ترقۍ کې خپل رول او کردار ادا کړي. په دې تقریر کې هغه د سنتاس معاهدې او د هندوستان او د پاکستان د جګړې ذکر هم کړی دی، د پاکستان د پوځ ستاینه هم کړې ده وغیره وغیره. او په دې دستوره کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم ناست. هغه محسن نقوي چې هغه تېره میاشت کابل ته تللی و او د کابل نه بیا مرور اسلام آباد ته لاړ. دا د پوځ خاص سړی ګڼل کېږي او داسې نور پاکستانیان هم پکې وو. نو په دې تقریر کې هغه ډېرې خبرې کړې دي. د دې تقریر نه وروستو د هندوستان اخبارونو، هندوستان ټایمز او NDTV او داسې نورو بلها نن یو ډېر غیر معمولی هیډلاینز پورې کړي دي په خپلو پاڼو باندې او ویلي دي چې پاکستان اټمي پروګرام چې دی د نړۍ لپاره خطر دی. او د هندوستان یو ایجنسي د خبري ایجنسي ANI هغې دعوه کړې ده. مایکل روبن ورته ویلي چې د پاکستان د پوځ دا مشر چې دی دا خو در اصل په سوټ کې اسامه بن لادن دی او د امریکې ته باید را نشي. دا خو امریکې ته هم خطر دی او نړۍ ته هم خطر دی او باید پاکستان یو روګ سټیټ، یو بدماش ریاست وګرځول شي او پاکستان په پوځي افسرانو باندې په امریکې کې په داخله پابندي ولګي او پاکستان د نړۍ لپاره ډېر سخت خطر دی. او بیا په دې د پاسه د هندوستان د دې بیان نه وروستو که تاسو وګورئ نو نن ما کتل د هندوستان خارجه وزارت هم دا د اټمي وسلو ګواښ غیر ذمهواره بیان ګرځولی دی. هغه وایي چې د دې مذمت کوي او د پاکستان د ترهګرو ډلو سره تعلق چې دی نړۍ لپاره خطر دی. او دا اخبارونه چې تاسو د هندوستان وګورئ په دې کې دا بیانونه نن ډېر زیات راغلي دي. اوس د دې نه مخکې چې د پاکستان د مایکل روبن بیان اهمیت باندې باسو شي او واقعي د پاکستان په پوځ په مشر باندې د امریکا لخوا دا قسم پابندۍ د مایکل روبن د بیان او د پابندۍ د غوښتنې نه وروستو لګېدو امکانات شته دی که نه، په دې باسو شي. دا درته ووایو چې در اصل د پاکستان پوځ سره اټمي وسلې شته دی. نړیواله رپورټونه وایي چې 170 وار هیډز دی لري او هندوستان هم لري. دا ګواښونه هندوستان او پاکستان یو بل ته وړاندې هم کړي دي. دا ظلم چې کله په مئی کې دا جګړه وه نو د هندوستان او پاکستان پر جګړه کې امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې ده. د امریکایي نایب صدر تایید کړې ده چې پاکستان او د هندوستان پر جګړه کې د اټمي جګړې خطر وو یا حملو خطر وو، ځکه دی په دې کې رامنځته شو او دا جګړه ختمه کړه. د دې نه مخکې هم د پاکستان په اټمي وسلو باندې وخت په وخت په امریکا کې شکونه شوي دي چې دا د ترهګرو یا د خطرناکو خلکو لاسونو ته تللی شي. یعنې دا بیانونه چې زه تاسو ته وایم خو حقیقت څه دی دې ته زه راځم. اوس د پاکستان د اټمي وسلې په هکله لړمبې که په دې خبره وکړو نو هم دا مایکل کوریلا چې دی د په مارچ 2023 کې هاوس آرمډ سروسز کمیټي ته یو کمیټي ده چې په دې باندې د دې نه اختنې پوښتنې کړې وي او په دې اختنو پوښتنو کې دا ویلي چې د پاکستان د اټمي وسلو د خوندیتوب نه مایکل کوریلا مطمئن دی او هغه دا هم ویلي چې د عاصم منیر سره ډېر ښه تعلقات دي او هغه دا هم ویلي چې اوسني کم ګواښونه چې وو د دې نه مخکې چې کوم ګواښونه وو داسې کومه خطره نشته دی چې دا پاکستان اټمي وسلې چې دي هغه د ترهګرو لاسو ته وغورځېږي. خو د دې نه په مخکې زمانه کې د پرویز مشرف په دور کې په پاکستان باندې ډېرې نیوکې کېدې چې د هغو په تور بازار کې د هغو ساینسدانان چې دي هغه شمالي کوریا باندې، په لیبیا باندې، په ایران باندې د اټمي وسلو ځینې پرزې یا مواد یا معلومات خرڅ کړي دي. پاکستان د هغې نه په ځینې ځایونو کې انکار کوي. اوس البته د پاکستان وسلې چې دي د پاکستان بلسټیک میزایلي پروګرام چې د امریکا په نظر کې دی څو ځله د پاکستان دا قسم بیانونه چې راشي نو په امریکا کې په دې باندې نه دا چې د پاکستان سره تعلقات خرابېږي بلکې وخت په وخت پابندۍ هم لګېدلې دي. مثال په توګه
په 29 جنوري 2025 یعنی روان کال کې د امریکې یو ریپورت راغی چې د پاکستان بلسټیک میزایل پروګرام چې دی CSIS ایمرجنګ په دې په 19 دسمبر په کال 2024 کې پابندۍ لګېدلې وي او دا ویلو چې دا په سیمه کې یو تھریټ یا خطر کېدی شي. دا پابندۍ یعنی اوس لګېدلې وي په بلسټیک میزایل پروګرام باندې او داسې نور یو شمېر کمپنۍ چې دي هغه په امریکا کې د پابندو ښکار دي د پاکستان دې سره چې کوم کومک او ملګرتیا کوي. البته د امریکای پالیسي چې دا د امریکای خارجه تګلاره چې دا دې باندې هم نظر ساتل پکار دي چې دا آیا د یو کس د یو شخص خواهشاتو مطابق جوړیږي یعنی مایکل روبن او دا قسمه شخصیتونه یا هغه په دې سره انداز کېدی شي. نو دا ډېر مهم ځای دی. اوس په دې د باس د مخ کې هندوستان خو اخبارونه دي تاسو پوهیږئ چې د پاکستان او د هندوستان په خپلو کې دښمنۍ دي او د یو بل خلاف یو خبره هم نه پرېږدي. کله چې پاکستان داسې کوم خبره وکړي هلته په هندوستان کې په هغې باندې بحثونه کېږي، هندوستان کې څه خبره وشي پاکستان کې بحثونه کېږي. د کشمیر په سر د جنجال دی وغیره وغیره. دوه رقیب ایټمي طاقت هیوادونه دي، په دې کې هېڅ شک نشته دی. دا وخت د امریکا او د پاکستان تعلقات ښه دي، په دې کې هم هېڅ شک نشته دی. دا وخت د هندوستان او د امریکې تعلقات د ټیر اپ د امریکا چې کوم اقتصادي مشکلات جنجال جوړ کړي صدر ټرمپ د دې لاسه یو قسمه مشکلات شته دی. خو دا د امریکې لخوا په دې بیان وروسته به واقعي په جنرال عاصم منیر پابندي ولګي یا پینټاګان یا امریکې خارجه وزارت یا وایټ هاوس په دې باندې څه ووایي. نو د دې جواب دا دی چې تر اوسه پورې د دغې ټمپا کې چې کوم تقریر شوی دی په دې باندې کوم د امریکې خارجه وزارت یا د دفاع وزارت یا د امریکې وایټ هاوس یا د کانګرس کوم بل غړي کوم غبرګون نه دی ښودلی. ولې نه دی ښودلی په دې باندې دغه بیان صحیح دی او که صحیح نه دی دې نظر اعظم خول مایکل روبن درته ښه یادوم. مایکل روبن د امریکې په یو انسټیټیوټ کې دلته یو څېړونکی دی او د دې انسټیټیوټ نوم دی امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ. د منځني ختیځ د چارو کارپوه ګڼل کېږي. د تعلق د پینټاګان سره هم پاتې شوی دی. خو دا سړی د پاکستان ډېر سخت نقاد ګڼل کېږي. د پاکستان د پوځ، د پاکستان د اټمي وسلو او د پاکستان په هکله د تنقید ته همیشه یک طرفه یا یو اړخیزه نظر ویل کېږي. یعنی دا یو جانب یا یو فریق ګڼل کېږي. د اکثره د هندوستان په حق کې ولاړ وي. د پاکستان خبره چې کلم کېږي او دا ظلم د دې بیان نه وروستو یعنی دا بیان سم دی که سم نه دی دې زه سم د دې حقیقت درته وایم. خو مایکل روبن ANI ته مرکه ورکړه او ډېر سختې پابندۍ چې دي په پاکستان باندې غوښتنه وکړله. یعنی د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر ته پرسونا نان ګراټا وویل، پاکستان ته روګ سټیټ وویل چې په 13 منټه کې دننه دی په هوایي ډګر باندې باید نیول شوی وي او امریکې ته باید د پاکستان پوځي مشران پرې نه ښودل شي او د امریکې لخوا په پاکستان پابندۍ ولګي وغیره وغیره. دا بیان ورکړه. د دې نه مخکې هم د بلوچستان کې چې کوم د بیلتون تحریکونه دي د دې په موضوع باندې هم د وخت په وخت د پاکستان اټمي پروګرام باندې ډېرې سختې نیوکې کړي دي او د دې شکایت او ویرې او فکرمندۍ اظهار کړی چې د پاکستان دا پروګرام چې دی د شرخوخو یا د ترهګرو لاسو ته پرېوتی شي او دا د امریکا او د نړۍ لپاره خطر ده. دا مایکل روبن دی. نو د مایکل روبن دغه بیان چې دی دا هندوستان اخبارونو نن راغستی دی. اوس په دغه جلسه کې څه شوي د اسد په کور کې چې دا جلسه کې ده په ټمپا کې کوم چې پاکستاني هانرري کونسل جنرال دی په ټمپا کې عدنان اسد په کور کې په دې جلسه کې عاصم منیر وینا کړې ده او دا قسمه غونډې چې وي پای کې ډوډۍ سره سره شربتونه ورکول کېږي او دا پوځي افسران چې د پاکستان کم دي دا شربتونه سکي هم او شربت چې کله څوک وڅکي پای کې بیا ځینې خبرې داسې کوي چې هغه سخت وي یا داسې وي چې د هوش او عقل سره تعلق نه وي. خو د پاکستان د پوځ مشر دی، تربیت یافته افسر دی، په ټوله نړۍ کې ګرځي. نو هغه چې کله دا قسمه خبره کوي چې د پاکستان اټمي وسلې نیمه نړۍ تباه کولی شي نو د هغې یقیناً چې هغه په دومره جذباتو کې به نه کوي. اوس دا خبره قوي ده قوي نه دی به زه اوس معلومات تاسو له درکمه چې دراصل دې جلسې ته چې خلک تلل نو دی نه موبایل ټلیفون اخیستل شوي وو.
هیڅ قسمه دا چې زما کوم معلومات دي په ټیمپا کې ما خبرې وکړې یا په دې غونډه کې چا شرکت کړی نو هغوی ته د کیمرې اجازت هم نه و، هغوی ته د موبایل ټلیفون اجازت هم نه و، او هغو کې دا غونډه کې ځینې خبرې داسې وي چې هغوی ته ویل شي چې دا د ریکارډ دي، خو خلکو غوږونه خو پرانستې وي، خلک سترګې خو غړېدلې وي، ځینې خلک په دې کې د پاکستان ملګري به وي، دوستان به وي، کاروباریان به وي، خو ځینې خلک د پاکستان د دوستۍ په جامه کې به د پاکستان لپاره خلاف جاسوسۍ کوي. یعنی دا خبره به مایکل روبین ته چا کړي یا به هندوستاني اخبارونو ته چا کړي. یعنی دا ډېر خطرناک خبر ده چې د پاکستان د پوز مشر ویل کچري پاکستان ډوبېده، یعنی خبره دا شوې ده که پاکستان ډوبېږي یا پاکستان تباه کېږي نو پاکستان نیمه نړۍ تباه کولی شي. اوس د دې خبرې حقیقت څه دی؟ دا مایکل روبین سره د دې کوم ثبوت نشته دی، یا دله چې کوم چا دا خبره چا کړې ده زباني خبرې ورته کړې ده. نو د ما چې چا سره خبرې وکړه هغه خو ما ته دا وویل چې دا خبره خو دی په حقیقت سره نه کوي، خو هغه دا اندازې په بنیاد ما ته دا وویل چې د عاصم منیر د خبرې مطلب دا و چې د پاکستان او هندوستان دواړه اتمی طاقتونه دي، د دې ترمنځ جګړه چې دا خطرناکه ده او که دا جګړه جوړه شوه نو نیمه نړۍ چې دغه په خطر کې پرېوتی شي. کچري اټمی جګړه جوړه شوه د دې اثرات په نیمه نړۍ کې دی شي. یعنی د هغه مطلب دا چې عاصم منیر دا ګواښ نه کوو چې موږ به نیمه نړۍ تباه کو یا زمونږ اټمی وسله چې دغه د نیمه نړۍ د تباه کېدو لپاره پوره ده. هغه ویل چې د عاصم منیر د خبرې مطلب یعنی هغه بیا هم زه دا وایم چې زما سورس باندې دا وایي چې د هغې خبرې مطلب دا دی چې باید د هندوستان د پاکستان اوبه بندې نه کړي. د پاکستان اوبه بندېدل چې دي دا د پاکستان لپاره د ژوند او مرګ مسله ده، او پاکستان که خبر شو، پاکستان که په دې پوه شو چې هندوستان د پاکستان اوبه بندوي او پاکستانیان د لوږې تندې مري او پاکستان ډوبېږي نو بیا به جګړه کېږي او دا جګړه به اټمي جګړه وي، او دا اټمي جګړه بیا یوازې د پاکستان لپاره او د هندوستان لپاره خطرناک نه ده بلکې د نیمې نړۍ نه زیات خلک د دې متاثره کېدی شي. نو دا خبره که د مایکل روبین غوږونو ته را رسولې ده نو دا په ممکنه توګه باندې چونکې دا د پاکستان مخالف دی او د پاکستان ډېر سخت نقاد ګڼل کېږي، نو دا هغه په دې انداز کې اغستی دی چې د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر چې دی هغه نیمې نړۍ ته ګواښ کړی دی او پاکستان خلاف بیا هندوستان چې هندوستان ټایمز غونتی اخبار دی هغه هم په دې هیډلاینز لګولی دی، NDTV NI او په ډېرو ځایونو کې د پاکستان په اټمي پروګرام باندې بحثونه کېږي. نو دې نه وروستو اوس آیا دا کېدی شي چې د مایکل روبین دا بیان چې دی سنجیده واخیستل شي؟ نو جواب یې دی چې د مایکل روبین د بیان په بنیاد باندې امریکا د باندنیو چارو تګلارې نه جوړېږي. د امریکې د باندنیو چارو تګلارې داسې جوړېږي په دې کې څو مهم ټکي دي، په دې کې ځانګړي توګه باندې جوهري پروګرام دی، اټمي پروګرام دی، دې کې د قومي سلامتیا خبرې دي، اتحاد او تعلقات دي، د دهشتګردۍ خلاف جنگ دی او نړیوال امن او ثبات شامل دی. په دې بنیاد باندې تګلارې جوړوي او په دې بنیاد باندې دا وخت د پاکستان او امریکا تعلقات چې دي هغه د خطر نه بهر دي. امریکایان وایي چې د پاکستان کې ترهګرۍ خلاف جګړه چې ده په دې کې د پاکستان د دې فکرمند سره امریکا ملګرتیا لري. یو خبره. دویمه خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو یو بل د حواله چې ورکول کېږي هغه دا چې د امریکا صدر ښاغلی ډانلډ ټرمپ وایي چې په پاکستان کې ذخیرې دي، معدنیات دي، تیل دي، په دې کې به د پاکستان سره شریک سرمایه‌کاري کوي او کومک به کوي او د دې راویستو کوشش به کوي. دا دویم مثال دی. دریم مثال د دې عاصم منیر دا وخت په امریکا کې د شریف د نیوونو وروستو د کال 2021 15 اگست کې چې کله امریکایان له افغانستان نه راوته ولته حمله وشوه نو په دې کې چې کوم تورن یا ککړ کس و هغه پاکستان ونیو امریکې له ورکه یې په نیوو کې ورسره ملګرتیا وکړه. نو په دې اقلم امریکایان چې دي هغه دا وخت د پاکستان نه خوشاله دي او پاکستان ته داسې کوم خطر او ګواښ نه لیدل کېږي. که څه هم په 2023 کې د بلسټک میزایل چې کوم دی CSIS ایمرجنګ باندې پاکستان باندې پابندۍ لګېدلې دي او پاکستان اوس هم ډېر زیات ایماندار نه ګڼل کېږي، په ډېر ځایونو کې په هغو شک دی، خو نسبتاً د تعلقات ښه دي. نو مایکل روبین د دې بیان نه وروسته صدر ټرمپ په ممکنه توګه باندې باندنیو چارو وزارت یا ډیفینس چې دی هغه په ممکنه توګه په دې سره د عمل یا غبرګون ونه ښیي او په ممکنه توګه دا بیان دی د خپل مطلب لپاره غلط کړی وي څنګه چې زما سورس ماته وویل. خو صدر ټرمپ په دونه قوي سړی دی یا دونه مهم سړی دی یا دونه مستقل مزاج سړی دی چې دا تعلقات به د همیشه لپاره د پاکستان سره سم پاتې شي؟ نو جواب دی نه.
د پاکستان او امریکای تعلقات تل د مفاداتو تعلقات پاتې شوي دي. دا وخت د چین سره د پاکستان نزدېکیت چې دی پسیفیک کې د چین سرمایه‌کاري چې دا هم امریکا ویني. امریکا دا هم ویني چې په ریکوډک کې د کاپرو او د سرو زرو چې کوم قانون دي په دې کې د استرالوي کمپنۍ چې د دای سرمایه‌کاري هم روانه ده. په وزیرستان کې، ګلګت کې، چترال کې په دې سیمو کې د لیتیم ذخیرې موجود دي. خو دا دومره زیات دي چې آیا امریکا به شتمنه شي او امریکا به هلته کار وکړي، د دې تر اوسه پورې کره معلومات نشته دی. البته دا خبرونه په مطبوعاتو کې ګرځي راګرځي. نو دا یو داسې موضوع وه چې په دې باندې د خپل سورس نه او د خپلو د پاکستاني مطبوعاتو خو په دې لا باسته نه کړی. پاکستانی خبریالان خاص هم د راګ درباري د جی ایچ کیو غاګ ته پراته وي چې هغه ورته هغه راګ وغږوي، هغه بیا هم په هغې پسې ور روان وي. کاغه د باجوړ په عقله وي، کاغه د وزیرستان په عقله وي، کاغه د بلوچستان په عقله وي، کاغه د افغانستان په عقله وي، کاغه د بل ځای په عقله وي. خو ما غوښتل چې زه د خپلو ذریعو نه دا خبر تاسو ته کراو پوره در ورسوم. په دې کې د پاکستان ګټه ده که د هندوستان ګټه ده، دا زما مفاد نه و. په دې حساسه موضوع کې دا کېدی هم نشي. البته دا دواړه هیوادونه د یو بل خلاف یو لمحه یا یو موقع نه ضایع کوي. دې د اندازه تاسو کولی شئ چې په ټمپا کې هغه غونډه چې یوازې پاکستانیان ورته رابلل شوي وو، تور کوټونه وو، تورې ټایانې وې، نیکټایانې تړلې وې، او د یو سفیر په کور کې دا پروګرام و، خاص خلک ورته رابلل شوي. د هغې بیان هم هندوستانیان چې دي هغه یې ترلاسه کړه او د خپلې مرضۍ او د خوښې مطابق د پاکستان خلاف استعمالول شروع کړل. همدا د نوزه پروګرام بیکاس رحمان بونرم هغه ملګری چې دا پروګرام قنچي کوي، برخې ته قنچي کوي او کټ کوي، په خپل فیسبوکونه ورکوي. هغو ته دا وایم چې داسې مه کوئ، ځکه چې بیکاس وس د اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا د لارې ستاسو چینل چې دی په هغې باندې سټرایک کیدی شي. زه نه کومه، خو دا چونکې کاپي رایټ دی نو تاسو ته ستونزې جوړولی شي. دوی نه قلار شي، تاسو دا کار مه کوئ. او څو چینلې چې دي ملګرو شکایتونه رالېږلي چې هغه بند شوي د فیسبوک نه، څنګه ستاسو فیسبوک ته هم خطر او مشکل جوړ شي. نو دا چینل سبسکرایب کړئ او دا لینک د هغه ځای نه شیر کوئ. زه په راتلونکو ورځو کې نور هم داسې معلوماتي او ښه پروګرامونه ستاسو لپاره کوم. ما سره اوسئ. ستاسو د ټولو د ښه ژوند په هیله.